دا من طالبانو داسې شی لکه د ونې صمغه غوندې د ونې زړه نه دي یو قسم بعضې ونې دي داسې یو شی کوي ډډې خوړل کېږي صمغه عربي کې ورته وایي موږ ورته د ونې زړه وایو د بعضو ونو خوړل کېږي ښه خوند کوي که نه څه ورته وایي تاسې کانډ او دا کانډ طالبانو داسې شی ول خو دا داسې ول طالبانو اصل کې خواږه ول خوږوالي کې لږ ترشوالي ته مایل ول داسې خوند یو دا به طالبانو هر سهار چې سهار به راوخته تر مرخاته پورې به راورېدل په دې وادي ته کې دلته به چې له اسمانه راوورېدل طالبانو دوی به دومره اندازه کردار ته راټولول چې بیا دغه ورځ باسي زیاته به یې نه راټولوي ذخیره کولو نه دوی منع ول دومره به یې راغه کړل راو به ورېدل طالبانو هر سړي به ځان سره جمع کړل دا ټوله ورځ به او بل طالبانو سلوا طالبانو مړز موږ ورته وایو موږ ورته مړز وایي جنوبیانو تاسې ورته هغه وایي څه ورته وایي بټېره م ورته وایي نه څه شی ورته وایي جنوبیانو کرک هغه کرک نسیم شیخ صاحب چې وایي اوس به یې خوند کړی نو دا کرک نه ده طالبانو سلوا چې طیر السماني دغه طالبانو دا به په ښې غوه کې به اسمان نه راتللې راورېدلې به سخته باچهیې برابره وه نو وادي ته ته چې لاړ سئ طالبانو که نه او چې داسې لږ غلی کښېنې که نه ملا مې اوس وادي ته طالبانو دا شته دی څوک هم نشته پکې یو سړی را روان وي مونږ هم ورغللو هلته ماسپښین مو 2 وارې هلته مامونځ کړی طالبانو داسې چې کښېنې او داسې دا فکر پکې وکړي چې بني اسرائیل ول دا ځای وچ و منو سلوا راورېدل دا هم طالبانو تاریخ یوه ډېره نادرې چې سړی ګرځېدلی که نه وګرځېږئ طالبانو خوسا کېږئ نه چې ګرځئ نه طالبانو خوسا کېږئ بد اخلاقه به یې دا چې وګرځېږئ طالبانو بیا طبیعتي خلک درنه جوړېږي وانزلنا علیکم المن والسلوا موږ نازل که له اسمان نه په تاسې باندې منو سلوا کلو من الطیبات وخورئ تاسې له طیباتونه مما رزقناکم وما ظلمونا الله وی مونږ په دوی ظلم نه ده کړی ولکن کانو انفسهم یظلمون دوی خپله په ځان ظلمونه کول